خود کو اسلام کا ٹیکدار کہنے والا اور پرائم منسٹر عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنے والا مولانا فضل الرحمان نے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگا کہ تسلیم کرو اس کفاروں کو اور اس ظالم۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھو پہلے۔ جو یہاں پہ اسرائیل کے سے جو ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے۔ ایک تو ہے اسلام کا ٹھیکیدار مولانا فضل الرحمان، دوسرا ہے خود کو پختونوں کا ٹھیکیدار کہتا ہے عوامی نیشنل پارٹی جو ابتحال حسین ہے۔ ارے شرم کرو یار، شرم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تم نے او حد پار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد سرور استاد ہمدرد قاسم صاحب قدرمندو کله کله حیرانم شم خندام راشي هغه خلکو پسې کوم چې اسلام دشمنان دي، د دین دشمنان دي، د ګیرو د پګړۍ دشمنان دي، د مولیانو د عالمانو دشمنان دي او قسم قسم بهانې لټای چې موږ به دا عالمان دا مولیان دا ګیري پګړۍ ول څنګه بدنام کو په کم ځای کې وړې وړې بهانې لټای او والله چې د کم ځینې داسې ثبوتونه او داسې دلیلونه راوړي چې زه ورته حیران شم، خو زه به دا خبره وکړم چې د دې د ثبوتونو او د دې د دلیلونه چې کوم وي که نه دې ته به زه چینه او وطانیوال ثبوتونه ویم، ځکه چې د دې زیات نه زیات یا 1 منټ وي یا 2 منټه وي، زیات نه زیات 10-20 منټه دي شي دا چینه ثبوتونه راوړي۔ قدرمندو خبره کوم د هغه کانفرنس باره کې کوم کې چې مختلف لیډران راغونډ شوي وو، سیاستدانان راغونډ شوي وو سره د مولانا فضل الرحمان او هغه کانفرنس هغه خبرې اترې شوي وي د اسرائیل باره کې چې یونایټډ عرب امارات اسرائیلی تسلیم کو دې باره کې کانفرنس شوي وو۔ نو په سوشل میډیا باندې دا خبر وایرل شوي وو چې مولانا فضل الرحمان د نیشنل پارټۍ سره سره اسرائیل تسلیم کو او د اسرائیل په حق کې خبرې وکړلې۔ دا خبر چې چا وایرل کړی دی او په علماو پسې ردې بدې ویلي دي چې د اسلام ټیکهداران دي وغیره وغیره، د نورو نه ګیله نه کوم چې څوک هم علماو پسې لګیا دي، د عام خلک خو لګیا ټیک شو، د هغې پوسټ زیات نه زیات 10-20 کسانو ګوري، خو مال افغان په دې خبر باندې راشي چې ته سوشل میډیا ورکر یې، ځان ته سوشل میډیا سوشل اکټیویسټ وې او ته راځې په علماو پسې رد بدوې بغیر څه دلیله بغیر څه ثبوته، تا ته د دې پته نشته چې کانفرنس څه وایي څه ته دې کې مختلف خلک راغونډېږي، هر یو خپل سوچ وړاندې کوي، هر یو خپلې خبرې وړاندې کوي۔ د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمان چې کومې خبرې کړي دي هغې تا ته پته ده؟ نشته درته پته، هغه چا ته هم پته نشته دی، چا ته پته نه وي نو هغه دا خبرې مه اوري چې مولانا فضل الرحمان د اسرائیل خلاف څه ویلي دي او په دې کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان څه خبرې کړي۔ تاسو خو دغه خبرې به اورېدلې دي نیشنل پارټۍ وال، خو تاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب خبرې نه دي اورېدلي، نه دي اورېدلي، واورې دا خبرې بیا هغې نه بعد خبرې کوو۔ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنے آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کی گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے، برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال UAE کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، UAE اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو، تو یہ فیصلہ اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کی مجموعی آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے خجی تاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب خبرې واورېدلې، دا زما ثبوت شو، ټیک شو،
دلیل دی ته وایي ښه دې ته پوخ دلیل وایي د ستاسو غونته چې نه دلیلونه وي چې نه ثبوتونه نه دي چې زیات نه زیات یا 10 منټه یا 20 منټه اخر د ستاسو مطلب څه دی تاسو ولې ګیري او پټکي والا بدناموئ تاسو ماته د دې خبرې جواب راکړئ ولې د ګیرو پټکي والا ولې دومره بدې شي دا خو هغه عالمان دي د هغه مولیان دي کوم چې د ستا د مور پلار نکاح تړلې ده زه د نور خلکو نه ګیله نه کوم زه د ګیله د هغه خلکو نه کوم چې ځان ته سوشل اکټیویسټ سوشل ورکران وایي او د هغې ویډیوګانې په زرونو لکونو خلک ګوري او تاسو څه مطلب دی تاسو د خلک ګمراه کوئ د عالمانو دپاره د هغې په زړونو کې نفرت پیدا کوئ څه ثبوت څه دلیل در سره نه وي ستاسو مطلب څه دی تاسو ماته ده ووایه زه خو تاسو ته دا ویم که نه چې تاسو څه له سوشل میډیا ته راغلي څه لئ ځئ لاړ شئ چېرته ځان له تانیوال شپېلي واخلئ او یا چېرته چابۍ ګاډي واخلئ هغه ګرځوئ ما خدای ته وګورئ ځان مو شرمولی سوشل میډیا ته راغلي او ټول خلک در پسې نالتونه وایي هر څه کوئ په یو بل پسې ردې بدې وایي په جان خبیب پسې وي په علب خان پسې وي په هر یو پسې وایي بالکل وایي خو عالمانو ته پکې مه راوړئ دین ته پکې مه راوړئ خدای ته وګوره زهري درته کومه کو سم ویډیوز نشئ جوړولی نو دا داسې ویډیوز مه جوړوئ چې خلک در باندې نالتونه وایي خلک مه ګمراه کوئ